کله کله سترګې توروا کله کله زړونه تختوا او یا جانانه دومره خو کوه ما چرته په هیره یادوه یا جانانه دومره خو کوه ما چرته په هیره یادوه السلام علیکم درنو مینوالو تاسو ګورئ غازی ټي وي زم نواز ظهیر د پروګرام فن دنیا سره څنګه چې موږ د پروګرام کې د مختلفو فنکارانو سره د هغوی په ژوند او اړخ په خدماتو باندې خبرې اترې کوو هم موږ نن سره ډیر د پښتونخوا یو نوموړی فنکار یو ډیر دروند شخصیت چا چې د فن په دنیا کې یو نوم ګټلی دی شوکت محمود موږ سره موجود دی موږ به د هغه سره د هغې د فن او ژوند په اړه باندې خبرې کوو شوکت لالا د ټول ناول خو د خپل پروګرام کې په خیرالۍ او ستړي مشي وایي ډیره مننه ډیره شکریه انګازي ټي وي او تاسو ډیر زه مشکور یم او تاسو د چینل زه په یوټیوب باندې ګورم ډیر خلک ډیر لایک کوي ډیر اوریدونکي دي کتونکي دي او ما خپل هم خوښ شو چې چېرته به تاسو سره یو ناسته کوو بس نن نصیب سره ناسته وشو ماشاءالله جی شوکت لالا ژوند څنګه روان دی بس ژوند خدای دې دا خولې یو ګرمي ده ژوند شکر الحمدلله الله لاک لاک کرم دې ډېر ښکلی روان دی او بس خدای پاک دې نور هم ښه کړي شوکت لالا هسې خو زه به داسې سترګې نه وینم چې هغه ستاسو د عکس ونه پېژني خو بیا هم که مختصر شان پېژنګلو زموږ کتونکو ته وکړئ نو بس زه خو سینګر یم بیسیکلی سندرغاړی یم هنرمند یم او زما ډېرې مشهورې غانې دي شوکت لالا لکه بنیادي نسبت مو کوم علاقې سره زه اصل کې وزیر یم که نه خو دا خبره داسې ده چې ما کومه موسیقي کړې ده ځکه چاته پته نشته دا مو تاسو په دې ټي وي باندې دا خبره اوپن کړه که نه چې ما خپل کوشش دا کړی دی چې زه علاقایي آرټسټ ځان نه کم جوړ چې پوره پښتونخوا هر ژبې آرټسټ وم نو ځکه هغه خپل وطن ژبه کې ما غانې لا کړې دي حق یې دی روان انشاءالله یو غانه به یا دوه غانې به کوم خو زه ټول پښتونخوا ټولو پښتنو سینګر د خدای پاک نه مې جوړول غوښتل نو لږ ډېر الله پاک پکې کامیابي مې راکړې ده ستاسو مینه د محبت دی د خلکو مطلب خپلې ژبې سره هم بېوفایي نه ده کړې خو د ټولې هغه کتابي ژبه کې سندرې وي نه داسې ده چې د آرټسټ چې وي که نه دا د خپلې ژبې نه وي ځینې آرټسټان په یو ژبه کې ځان مشهور کړي که نه لکه اوس فار ایگزامپل لکه د غیور وزیر دی یا بس دا خپله ژبه نه هټ کې بیا غانې نه وایي نو ځینې آرټسټان داسې دي لکه اوس خیال صاحب دی دا خو افریدی دی که نه خو ده خو هر پښتون سببې خلکو دپاره هم کار کوي مردان دپاره هم کوي ټولې پښتونخوا دپاره داسې ژبه استعمالوي چې ټول پښتنې خوښوي نو ما هم دا کوشش کړی دی چې یو علاقې پورې محدود نشم شوکت لالا که درته ووایې چې د موسیقۍ دنیا ته څنګه راغللی د دې وروستو څه وجه وه بس د دې وروسته هېڅ وجه نه وه وایي چې فنکار پیدایي شوي که نه او موږ چې پیدا شوي وو دا جرسي موږ کې وو او بس شوق و زموږ نه زموږ خاندان کې چا شوق کړی دی او نه ډېرې سختې ستونزې هم تېرې شولې په خپلو پردو کې خو زه دا فن چې دی دا ډېر د عزت فن دی او چې په عزت سره یې وکړي که نه چې په عزت سره یې نه کړي بیا د عزت نه دی نو موږ خو اوس الحمدلله هماغه خپلوان دي ټول خوشحالېږي که نه او ډېر په عزت سره کار کوو داسې ډېرې غانې ما په ژوند کې راغلې چې یا ډېرې سوپر هیټ نورو سینګرانو وویلې او راغلې ما ته وې خو ما ونه ویلې ما وی چې داسې شهرت باندې به څه کوې چې سبا درپسې خلک خبرې کوي نو بس شوکت لالا هسې خو پته ده کتونکو ته چې ستاسو اواز کې یو قدرتي جادو دی زه به دا ووایم چې داسې جادو دی چې بالکل هغه جادو نامه هم ورته اخیستل نه دي په کار څه عجیبه جادو دی خو کومه سندره وه چې تاسو ته شهرت حاصل شو
بس دا خو اولنې ما اولنې یو غزل وکړو د ترکستان افریدي صاحب ماسخان استاد موسیقي کړی و زړه ترې صبرومه په مزه مزه. نو هغه ټایم کې دومره فاست دور و د خبر ټي وي نوې نوې راغلی و چې هغه غزل ما خلکو راته وی چې ګرمه ګانه وګر نو هغه ډېره ښه خوښه کړه خلکو هغه غزل یې خوښ کو خو بیسیکلی هغسې مشهور نه شو لکه عام و خاص هغه ورکوټي و زوړ و ماشومان و ټول. نو بیا مونږ دویمه ګانه وکړه اور ولګېده جانانه اور ولګېده که نه نو بس اور چې ولګېده نو اوسه پورې بیا لګېدلی دی هغه اور. جی جی بالکل. شوکت لاله دا خو به راته ګونګونایم کوئ هم خو د دې نه مخکې راته دا ووایئ چې پښتو ادب کې په سندرو کې مو په کوم صنف باندې ډېر کار کړی دی؟ مطلب غزل مو ویلي دي، ټپې مو ډېرې ویلي دي، ولسي سندرې مو ویلي دي؟ یاره ما خو اواز هم د غزل دی او خوښ مې هم غزل دی او ویم هم غزل. خو دا ځینې ګانې داسې وي چې دا موږ د عوامو دپاره وایو که نه ولې چې عوام هر مزاج خلک دي په دې عوامو کې څوک غزل خوښوي څوک سندرې خوښوي څوک ټپې خوښوي خو ما ذاتي طور باندې غزل خوښ دی. نو ویل موسیقي موږ ټوله کړې ده خو په خپله خوښ مې غزل دی. شوکت لاله څنګه چې ماشاءالله تاسو یو نوم ګټلی دی په دې دنیا کې په دې فن په دې دنیا کې بهر مو کومو ملکونو ته وزټ کړی دی چې هلته تاسو ته ډېر داد میلاو شوي؟ یاره یو ای کې خو داسې یو ملک نشته چې زه نه یم وتلی سوای سعودي عرب نه. نو زه به تا ته څه ووایم لکه شارجه شوه، ابوظبي شو، هالند شو، دوبۍ شو، مسقط شو، قطر شو، نور ډېر ذهن نه مې وځي. ملیشیا ته تللی یم خو یورپ ته نه یم تللی او بس نصیب خبرې دي څو ځله داسې پروګرام جوړ شو هلته مینوال دي نو څه نه څه خو به داسې مسله پکې راغله. بل افغانستان ته ډېر زیات تللی یم بس یو ای کې پښتانه ډېر زیات دي که نه نو ډېر زیات زو هلته ډېر زیات زو. شوکت لاله د ډېرې ژورې تجربې او مطالعې سره که دا راته وایي چې پښتانه کوم قسم سندرې خوښوي د وخت مطابق؟ پښتانه ډېر درانه پښتانه دي زموږ ډېر خواږه پښتانه دي خو مسله دا ده چې ته په کم طرف بوځې نو دا د سنګر پورې ده. زه اکثر انټرویوګانو کې دا خبره کوم په دې چینلو چې لکه مونږ چې که ښه موسیقي پیش کړو که نه نو خلک زموږ پښتانه ډېر ماشاءالله پښتونخوا هم درون وي که نه او پښتو هم درانه ده نو خیال لاله چې ته وګورې که نه نو دا د کم ناس کم ادا وینه مننده په سترګو کې حیا وینه دا د فلم غانې به وي اوس کومې رنګ غانې شوې دا زمونږ ټیکنیکل خلکو چې دي دا په دې پورې ډیپینډ ده نو چې دوی څنګه موسیقي خلکو ته پیش کوي هغه بیا اوري نو مونږ ته پکار دي اول ما ته بیا بل سندرغاړي ته بیا میوزیک ډایرکټر ته بیا شاعر ته بیا فلم جوړونکي خلکو ته چې یاره دې کې د پښتو د عزت خیال وساتي داسې شاعري ونه کړي چې ولګر شاعري وي که نه ښه شاعري وکړي ښه موسیقي وکړي چې پښتنو ته ښه میسیج لاړ شي. شوکت لاله کوم شاعر سندرې مو ویلي دي یا کوم داسې ښه لیکوال دی چې تاسو ډېر متاثره یې او هغې سندرې وایي؟ ما خو چې زه کامیاب شوی یم نو ترکستان افریدي ګانو باندې کامیاب شوی یم که نه هغه ما سره ډېر امداد کړی دی ولې چې اوس موسیقي ډېره زیاته ګرانه شوه پیسو باندې ګرانه شوه نو بیا ماسخان استاد کمپوزیشن بیا هغه نه پس خو یو ځل چې سندرغاړی اوچلي مارکیټ کې که نه او خلک یې خوښ کړي بس بیا خو بلا ګانې بیا داسې یو شاعر پاتې نه دی نه وروستو نه مخکې چې ما نه ویلې او حمزه بابا په ځاني ما ډېر زیات خوښ دی حمزه بابا خاطر صاحب شو دا خلک ساړه شاعرانو کې نوي کې ساحل صاحب دی ترکستان افریدي صاحب دی نور ډېر ښه شاعران ما خو یو شاعر هم داسې نشته چې ما یې کلام نه ویلی. شوکت لاله یو وخت داسې و چې شوکت محمود بس یو نامه وه خو اوس زما هم یقین راتلو چې ما تاسو برای راست وکتئ مطلب چې په سکرین باندې ما تاسو وکتئ نو داسې د هر یو کتونکي دا نظر دی بهر مو په ذاتي زندګي کې چې څوک ویني او ډېر قدر په نظر د ګوري ډېر عزت له درکوي څه محسوسوئ؟ زه خو تا ته یو خبره وکړم په خدای یقین وکړه چې چېرته ځو که نه کم ځای ته ځو نو د دې فن د وجې که نه دې ته
زه ته څه ووایم چې ډېر غټ نه غټ سړی ویده ښکار نه کېږي او موږ سره خلک مینه دومره کوي چې په یو سیکنډ کې کار وشي، موږ ته لار راکړي، موږ مخکې لاړ شو، که کار پارکینګ ته ځو، که هوټل ته ځو، که آفس ته ځو، که چېرته په دنیا کې ځو، نو آرټسټ سړي سره پښتانه حقیقت دی چې ډېره زیاته مینه کوي. او زه خو بیا داسې یم چې زه خو بیا خپل هم د وینې او د مینې نه ډک یم که نه، نو خلکو ته زه هم ډېره توجه ورکوم ولې چې د دوی د وجې موږ فنکاران یو. شوکت لاله نوی نسل که ګورئ راشي سندره نیمه ووایي او هغې د خپل هغه شوق یا هغه جذباتو اظهار وکړي، خو هغې کې معیار نه وي، هغې دپاره مو څه الفاظ دي؟ بس دا خو مونږ ډېر دې دپاره ډېر میسیجز مو کړل، ډېر په دې باندې ما یو چینل باندې 3 کاله متواتر شو وکړله، ما خالد ملک تقریبا په هر شو کې به مونږ دا خبره لږ غونډه کې ډسکس کوله چې ګوره دا نوي کول اصل کې دا هلکان دي که نه، او ماشاءالله سوریله دي ډېر، دی یو شوق وي چې یاره مونږ راشو مشهور شو که نه، نو دی سټډي نه وي چې یاره مونږ به شاعري څنګه وایو، مونږ به بیا دا زمونږ بس څه ووایو د استادان چې دي که نه دا همداسې دي چې هغه لږې پیسو دپاره که نه هاتې والي او بس یو شی ورله ورکړي، او دوی کې هغه سینس نه وي چې یاره دا شاعري څه لیکلی ده او دا څه دي. نو زه خو به دا وایم چې دا نوي کول ته لږ ډېر زده کړه پکار ده او په موسیقۍ باندې پوهه سره سره په شاعرۍ باندې پوهه پکار ده چې زه دا شی وایم چې دا څه شی زه وایم. شوکت لاله که هغه خپله یوه مشهوره سندره راته معمولي شانې ګنګناو کړي نو هغې نه بعد بیا پیغام دی اوس بیا به اینډ ورکوو. ما مشهوره ګانه خو اوس زه چې تاسو راغلي دلته په دې ځای کې به یم وایم، اوس مې ریهرسل هم کړه بله مشهوره ګانه چې لږ خونې به تا ته هم ووایم. کله کله سترګې توروه، کله کله زړونه تختوه، او یې جانانه دومره خو کوه ما چرته په هیره یادوه. ډېر ښه ډېر ښه شوکت لاله مختصر شان پیغام پښتنو ته څه دی؟ زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د ټي وي ډېر مشکور یم او ټولو پښتنو ته مې دا خواست دی دا ورته زما د طرفه اپیل دی چې بس مینه خپرول نور پکار دي، نفرتونه ډېر شول، پښتنو په وطن باندې ډېره زیاته خونریزي وشوه، پښتانه ډېر زیات جوبل شول، ډېر په تکلیفات شول. موږ ته پکار دي چې اوس نور د مینې لاس ونیسو، د نفرت لاره پرېږدو او بس خپلو کشرانو سره مینه وکړو، مشرانو عزت. ډېره مننه جي، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کتونکو څنګه چې نن تاسو کتل زموږ پروګرام د فن دنیا کې زموږ د خیبر پښتونخوا یو لوی شخصیت، ډېر لوی فنکار، ډېر لوی د قدر وړ شوکت محمود سره زموږ خبره ترې وشولې د هغوی په ژوند او فن په خدماتو باندې. هغوی دا پیغام ورکړ ټولو پښتنو ته چې اوس د پښتنو د بیدارۍ ورځې دي، اوس ته د جوش نه کار واخلي، اوس ته هغه ځوانان نوجوانان کوم چې د فن دنیا ته راځي د هغې ته د هغې د مطالعې ضرورت دی، په سوچ سمج سره دې راشي او په دې جذبه باندې دې د پښتو ادب خدمت وکړي. دې سره زه تاسو نه خپل پروګرام کې د کیمرامین عبید جان سمر او پروډوسر حیدرودان او انجینیر علي افریدي سره د نه غواړم اجازه چېرته چې ښاد و آباد اوسئ. د الله